ملګرو تاسو به پیژنې جمشید صقر هغه اوس راغلو موږ ورسره ملاو شولو ماشاءالله ډېر زبردست انسان دی او ډېر ښکلي اخلاق یې زموږ سره ډېر ګپ شپ ولګولو او ماشاءالله ډېر عزتناک خلک دي او ملګرو اوس به د دې د خولې یو څو شعرونه اورو نو ملګرو زما چې تاسو سره هم شعر کوم نو لږه مزه به وکړي ښه جمشید صقر صاحب موږ ته یو څو شعرونه ډالېږه د ټولو نه مخکې خو زه د څومره اپریدي چې راغلي دیر په خاورې ته راغلي د دیر ځمکې ته راغلي د هغوی شکریا ادا کوم او د هغوی چې څومره شکریا ادا کړم هغه کمه ده ځکه چې د هغه ځای نه راتلل دلته دیر ته راتلل دا دومره سیندونه دومره غرونه او دا دومره خاوره پار کول دا ډېر ګران کار بیا خاص کر په خاصه توګه باندې خاص کر جنید افریدي چې په دومره کم وخت کې په دومره ماشومتوب کې او په دومره کچه دماغو کې دا دومره پخې خبرې کوي او دومره پوخ ذهن لري دومره پاخه الفاظ چې کوم دی نو دا د مینوالو ته راوړي سوشل میډیا باندې کار کوي او د هغه مینوالو انټرټینمنټ هم کوي او هغوی ته نصیحت هم کوي او داسې الفاظ استعمالوي داسې نصیحتموز الفاظ استعمالوي چې هغې سره معاشرې اصلاح هم کوي نو زه په ده باندې فخر هم کوم او د بلکې ټوله پرېدي پې هم فخر کوي نو شعرونه درته وایم نصیحتموز شعرونه دي وایي دلته دروغ دی د رښتیا سره په کت کبړي دلته دروغ دی د رښتیا سره په کت کبړي دنیا لګیا ده د دنیا سره په کت کبړي دلته دروغ دی د رښتیا سره په کت کبړي دنیا لګیا ده د دنیا سره په کت کبړي او په کمو ټکو یې د یو بل دښمن جوړ کړی چې کشر ورور وي د لالا سره په کت کبړي مهرباني جي وایي په کمو ټکو یې د یو بل دښمن جوړ کړی چې کشر ورور وي د لالا سره په کت کبډي او دا په فرقه دی دا د کفر خلاف نه دی خلکه دا په فرقه دی دا د کفر خلاف نه دی خلکه دا چې مولا دی د مولا سره په کت کبډي دا په فرقه دی دا د کفر خلاف نه دی خلکه دا چې مولا دی د مولا سره په کت کبډي او خواښې انګور کله اندرور او کله بنه پکې یوه لګیا وي بس د چا سره په کت کبډي خواښې انګور کله اندرور او کله بنه پکې یوه لګیا وي بس د چا سره په کت کبډي او ستاسو په کور کې ډېر سکون دی دا بیخي نه منم ستاسو په کور کې ډېر سکون دی دا بیخي نه منم پرون د پلارو د دادا سره په کت کبډي ستاسو په کور کې ډېر سکون دی دا بیخي نه منم پرون د پلارو د دادا سره په کت کبډي او صرف دنیا او د دولت دپاره هله توبه زه یم ستا او ته زما سره په کت کبډي صرف دنیا او د دولت دپاره هله توبه زه یم ستا او ته زما سره په کت کبډي او خپې به دې ماتې کړم ساګر یم رسته کېږم نه که چېرته راغلې ته زما سره په کت کبډي شعرونه دي وایي د سترګو نه کتل راته خواږه وکه بیا ګوره د سترګو نه کتل راته خواږه وکه بیا ګوره د چا نه مه یېرېږه ته لږ زړه وکه بیا ګوره د سترګو نه کتل راته خواږه وکه بیا ګوره د چا نه مه یېرېږه ته لږ زړه وکه بیا ګوره او ژوند په دلتوب کوه یو ښځه پوره ده که ته وایې چې زه نر یم نو ته دوه وکه بیا ګوره مننه جي وایي ژوند په دلتوب کوه یوه ښځه پوره ده که ته وایې چې زه نر یم نو ته دوه وکه بیا ګوره او دا ته چې وایې په کور کې زه په هر چا باندې ګران یم نو راشه مړه ته خو یو واده وکه بیا ګوره او دا ته چې وایې په کور کې زه په هر چا باندې ګران یم نو راشه مړه ته خو یو واده وکه بیا ګوره او تا خوند کله څه کلی ته د مینې څه خبرې ژوند به دې بدل شي خو ته ښه وکه بیا ګوره او ساګر یم ګوره واوره دا هډوکي به دې مات کړم ته زما سره په مینه کې دوکه وکه بیا ګوره او ګانې بجانې په غوږونه اورېدل منه دي ګانې بجانې په غوږونه اورېدل منه دي پردو تورسرو ته په لاره کې کتل منه دي ګانې بجانې په غوږونه اورېدل منه دي پردو تورسرو پسې لاره کې کتل منه دي د خپل ژوندون مې ټول به داسې معاشره کې تیر کو په دیوال ولیکي دیوال باندې لیکل منه دي د خپل ژوندون مې ټول به داسې معاشره کې تیر کو په دیوال ولیکي دیوال باندې لیکل منه دي دا زه نه ویم دا فرمان د پاک نبي د خولې دی چې ګاونډ کې ګاونډیان خپل تنګول منه دي دا زه نه ویم دا کلام د پاک نبي د خولې دی چې ګاونډ کې ګاونډیان خپل تنګول منه دي او زه د غریبو په محفل باندې خندا کې تیر شوم بیا مې رایاد شو چې غریب پورې خندل منه دي په خپل اوټ باندې ډاکو به اقتدار ته بوځي او بیا اواز کوي غریب ګوره لوټل منه دي
په خپل اوټ باندې ډاکو به اقتدار ته بوزي او بیا جړا کوي غریب ګوره لوټل منه دي شونډې سرې په سر سرتوره به کوڅو کې ګرځي لوڼ ته قارشي مړه ښځو ته کتل منه دي شونډې سرې په سر سرتوره به کوڅو کې ګرځي لوڼ ته قارشي مړه ښځو ته کتل منه دي د کلي مسته په ګودر کې بیا دمکي ورکوي ساګر زما دی په ساګر پسې کتل منه دي او یو څو شعرونه راته نور وایم لکه پړانګ او زمری را پسې ګرځي یو خونخوار غوندې سړی را پسې ګرځي لکه پړانګ او زمری را پسې ګرځي یو خونخوار غوندې سړی را پسې ګرځي د دښمن نه نه یېرېږمه سړیه د نستوړي منګری را پسې ګرځي او چې معنی ملا څه ده راته وایه په خوبونو کې یو سپی را پسې ګرځي جنید صاحب وایي چې معنی ملا څه ده راته وایه په خوبونو کې یو سپی را پسې ګرځي او د دیدن هڅه مې نشته د یارانو یو رقیب لکه پیری را پسې ګرځي د دیدن هڅه مې نشته د یارانو یو رقیب لکه پیری را پسې ګرځي او زما مور ته یې دیدن زما مور ته یې ګیله راوړه چې ترورې دا ساګر خو لیونی را پسې ګرځي او روماني شعرونه درته وایم وی لاړه بروسه مې د خپل ځانه پرېوتله وی لاړه بروسه مې د خپل ځانه پرېوتله د مینې افسانه راته ښه ګرانه پرېوتله او څه به درته وایم چې څنګه په ما تېره شوه شپه راته د جمعې بې جانانه پرېوتله څه به درته وایم چې څنګه په ما تېره شوه شپه راته د جمعې بې جانانه پرېوتله دیدن ته یې زړه نه دی انتظار مې جوړې نه کړي په کټ کې لیونۍ خو د ماښامه پرېوتله دیدن ته یې زړه نه دی انتظار مې جوړې نه کړي په کټ کې لیونۍ خو د ماښامه پرېوتله اور یې زړه ته کېښود کوټې نه داسې کوش وه سپوږمۍ د څوارلسمې د اسمانه پرېوتله اور یې زړه ته کېښود کوټې نه داسې کوش وه سپوږمۍ د څوارلسمې د اسمانه پرېوتله تصویر مې د یار جوړ کړه بس د شونډو کرښه پاتې وه قلم او د رنګونو کاسمانه پرېوتله تصویر مې د یار جوړ کړه بس د شونډو کرښه پاتې وه قلم او د رنګونو کاسه مانه پرېوتله مخې ته چې راشي لوپټه جبین ته ونیسي ښه شوه لوپټه مې د لیلا نه پرېوتله مخې له چې راشي لوپټه جبین ته ونیسي ښه شوه لوپټه مې د لیلا نه پرېوتله تا چې بېروحي رانه په ډک محفل کې وکړه نو اوښکه په جولۍ مې د خفګانه پرېوتله تا چې بېروحي رانه په ډک محفل کې وکړه اوښکه په جولۍ مې د خفګانه پرېوتله او په چا چې د ګودر غاړه آباده وه سرداره وه ساګر هغه پېغله اوس خندانه پرېوتله او جونید صاحب یو دوه شعرونه دي تا ته نور ډالۍ وایي روماني شعرونه دي وایي ټولي د عاشقانو په ژړا در پسې ګرځي د چا چا نه دې پټ کړمه یو قا در پسې ګرځي ټولي د عاشقانو په ژړا در پسې ګرځي د چا چا نه دې پټ کړمه یو قا در پسې ګرځي زما نه درته مخکې چا ګیا نه اچوله چې زه په تا میل شومه دنیا در پسې ګرځي او په یو دوه کې حیران یم چې څه در باندې وکړم د شیخ نه چې منې کړم ملا در پسې ګرځي په یو دوه کې حیران یم چې څه در باندې وکړم د شیخ نه چې د ملک امبولا در پسې ګرځي او د اته چې سترګې تورې سره لبان په دنداسه کې نو پیغلې لونډان به خامخا در پسې ګرځي اته چې سترګې تورې سره لبان په دنداسه کې نو پیغلې لونډان به خامخا در پسې ګرځي او ډانګي په لاس ولاړه کورودانې دروازه کې وی وایې او ښکلې په رښتیا در پسې ګرځي دا شعر دی تا ته ځکه نه یې ډالۍ چې په دې ته نه پوهېږي وایي ډانګي په لاس ولاړه کورودانې دروازه کې وی وایې او ښکلې په رښتیا در پسې ګرځي او بس نور د شکریا ادا کوم شعرونه هم درته ډېر ویل او زه د بیا یو ځل شکریا ادا کوم بلکې 1,00,000 پیرې د شکریا ادا کوم ځکه چې تاسو دومره د لرې ځینه رالی او تاسو د خپله مینه چې کوم د دیر خاورې ته راوړله او د هغه څومره غرونه څومره سیندونه څومره نیرونه څومره لښتي تاسو کراس کړه او څومره جمپونه به دې لاره باندې کراس کړه څومره چیک پوسټ هم به دې لاره باندې کراس کړې او څومره ضلع هم به دې لاره باندې کراس کړې نو د هغه ځینې چې تاسو دومره راغله او خپله مینه هم راوړله نو موږ ستاسو د مینې قدر کوو موږ ستاسو په جولۍ کې بس دا زړونه به درته کېږي نور درته څه نه شو ویلی او څومره پرېدي چې هم دي هغوی ټولو ته سلامونه هم کوو او نور که تاسو څه وایې ډېره مهرباني شکریه